د شپه صبح قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست. د خبرونو سره د فرانس پریس خبري اژانس نوی راپور له ایران 90 سلنه افغان کډوال په جبري ډول ایستل شوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر د ترور زوی په خوست کې یو سیاحتي شرکت وتړ. په هیواد کې د صرافیو د تړلو روان بهیر په بادغیس کې طالبانو لږ تر لږه 80 صرافۍ وتړل. او پر لبنان د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 500 واوښت. بشپړ خبرونه. فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې له ایرانه لږ تر لږه 90 سلنه افغان کډوال په جبري ډول ایستل شوي دي. نوموړي خبري اژانس د چهارشنبې ورځ د هرات په اسلام قلعه پوله کې د یو طالب مسؤل عبدالغني قاضي زاده په حواله لیکلي چې هره ورځ په منځني ډول له ایرانه تر 3000 ډیر افغانان هیواد ته دننه کیږي. قاضي زاده څرګندوي کډوال له ډیرو فزیکي او روحي شکنجو سره مخ شوي دي. دغه په وینا په تیرو شپږو میاشتو کې له ایرانه د ایستل شویو کسانو شمیر لوړ شوی دی. د طالبانو دې مسؤل ویلي کډوالو ته خبرداری ورکړل شوی چې باید د یوې اونۍ په ترڅ کې ووځي یا له 300 کلونو پورته هر کس باید 100 میلیونه تومان بانک ته ورکړي. یو راستون شوی ویلي د ایران دولت دغه کور مالک چې موږ پکې ژوند کوو جریمه کړ او ایراني پولیسو زموږ د کور توکي له کړکیو بهر وغورځول. دا راستون شوی کډوال وایي چې کورنۍ یې له شاوخوا 3000 نورو افغانانو سره شپږ ورځې په یو کمپ کې له اوبو او خوړو پرته ساتل شوي وو. یوه بله راستنه شوې افغانه 26 کلنه فضیله قادري ویلي 1 ورځې یې موږ ووهلو او د نارینه او ښځې ترمنځ یې هیڅ توپیر ونه کړ. ما په دې کمپ کې ولیده چې یو افغان مړ شو. د یادونې ده چې ایران د شاوخوا 4.5 میلیون افغان کډوالو کوربه دی. څو ورځې مخکې د ایران د ملي امنیت کمیسیون ویاند ابراهیم رضایي ویلي و چې هیواد به یې په نږدې راتلونکي کې له 2 میلیونو ډیر کډوال وباسي. په ایران کې له 90 سلنه ډیر بهرني کډوال افغانان دي چې ډیری یې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د خوست سیمهیزې سرچینې وایي چې د خوست په هوایي ډګر کې د طالبانو مسؤل او د دغې ډلې د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني د ترور زوی حاجي موسی بهرام په دغه ولایت کې یو سیاحتي شرکت تړلی او د رئیس موټر یې له ځان سره وړی دی. سرچینو د چهارشنبې ورځ اشته صبح ورځپاڼې ته ویلي چې یاد طالب مسؤل د الخلیج سیاحتي شرکت یو کارکوونکی هم نیولی دی. د طالبانو لخوا د دې کارکوونکي نیول رد شوي دي. د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ دا شرکت په فساد او اختلاس نه دی تورن، خو د خوست په هوایي ډګر کې د طالبانو مسؤل د باج اخیستنې په موخه تړلی دی. که څه هم دغه شرکت رئیس په خوست کې د طالبانو امنیه قومندان عبدالرشید عمري او د دغې ډلې د کډوالو او راستنېدونکو چارو له وزیر خلیل الرحمن حقاني څخه د مرستې غوښتنه کړې، خو د سرچینو په وینا دوی په دې هکله کوم اقدام نه دی کړی. د معلوماتو له مخې د حقاني د ترور زوی د دې قضیې د ځواب ویلو لپاره د طالبانو محکمې ته نه دی حاضر شوی. یا طالب مسؤل تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې موسی څو کاله مخکې د 2 میلیونه او 200 زره افغانیو په لګښت د دویم ځل لپاره واده وکړ او نوموړي هغه مهال خپله دویمه میرمن د چورلکې په وسیله له لوګره خوست ته لیږدولې وه. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم له هیوادوالو په ځانګړې توګه پانګوالو څخه د طالب مسؤلانو د باج اخیستنې په تړاو راپورونه خپاره شوي. د بادغیس سیمهیزې سرچینې وایي چې طالبانو په دغه ولایت کې لسګونه صرافۍ تړلي دي. سرچینو اشته صبح ورځپاڼې ته ویلي چې طالب جنګیالي د چهارشنبې ورځ د بادغیس مرکز قلعه نو ښار د صرافیو مارکیټ ته ورغلي او لږ تر لږه 80 صرافۍ یې تړلي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې طالبانو دا صرافۍ د جواز نه لرلو له کبله تړلي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په تیرو 3 ورځو کې هرات کې 100 صرافان نیولي دي. طالبانو له دوی ژمنه اخیستې چې له دې وروسته به له جواز پرته فعالیت نه کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د صرافۍ جواز لپاره څه باندې 6 میلیونه افغانۍ تضمین غواړي چې ډیری صرافان یې وس نه لري. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 509 ته لوړ شوی دی.
د الجزیرې د چهارشنبې ورځ د لبنان روغتیا وزیر فراس العبیس په حواله راپور ورکړی چې په وژل شویو کې 50 ماشومان او 94 ښځې هم شاملې دي. العبیس زیاته کړې چې په تیرو 2 ورځو کې د دې بریدونو په پایله کې نږدې 15,000 کسان ټپیان شوي دي. د دې لبناني چارواکي په وینا پر لبنان د اسرائیل د هوایي بریدونو د زیاتوالي موخه د دغه هیواد د سویلي برخو او په ختیځ کې د البقا اوسیدونکو جبري ایستل دي. د لبنان د روغتیا وزیر همداراز ویلي چې اغیز لرونکي هیوادونه دوه ګونی چلند څاري او له اسرائیل سره د بریدونو په دوام کې مرسته کوي. په تیرو 2 ورځو کې د لبنان بیلابېلې سیمې په تیره بیا د دغه هیواد سویل د اسرائیل د شدیدو بریدونو شاهد دی. تیره ورځ لبناني چارواکو په دې بریدونو کې د وژل شویو شمېر 492 او د ټپیانو بیا 1645 کسان ښودلي. قدرمن لیدونکو دا و د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا د خدای په امان.